بیا هم ښه راغلاست ښاغلی واکمن، تاسو خپلو خبرو ته دوام ورکړئ. خبره دا ده چې افغانستان اوس یو ناامنه وطن ده. مرکزي حکومت ډېر کمزوری ده. سره د هغومره عسکرو چې دوی لري وسایل لري او په دې کې امریکایان زیاتې پیسې ورکوي او د دوی عسکر تقویه کوي. سره له دغه خبرو نه په افغانستان کې دوی جنګ نشي کنټرولولی. امریکا صادقانه ده په دې مرستو کې خپل او که افغان حکومت ناغېړي کوي؟ زه فکر کوم چې اصلا د افغان حکومت یو ډېر کمزوری حکومت ده او د دې په سر کې امریکا ده. کله چې جان کیری راغی دلته یو دوه سره حکومت جوړ کړ چې نمونه یې په هېڅ دنیا کې نشته چې یو مملکت دوه جمهور رئیسان یا دوه پاچایان یا دوه واکمنان ولري. نو د دې تیږه یې کېښوده چې دلته یو کمزوری حکومت موجود سي او د دوی لوی مشکل د افغانستان دا ده چې دلته یو کمزوری دو سره حکومت موجود ده. تر هغو چې دا حکومت موجود وي دلته په افغانستان کې دلته قوي حکومت نشي راتلی او قوي اداره نشي راتلی. دلته باید د دې ملي وحدت د نومي پېښې زه نه پوهېږم چې دا د ملي نفاق حکومت ده که د ملي وحدت حکومت ده، خو تر هغو چې دلته یو حکومت رانشي. خلکو جمهور رئیس ته رایه ورکړې ده او جمهور رئیس د خپل لارې ناوړه استفاده کړې ده. دا رایه یې پوسې په یو بل چا باندې خرڅه کړې ده چې هغه عبدالله ده. که چېرته دوی دواړه چې په قدرت حتی د یو مدیر و رئیس و د حوزې په آمرانو باندې د مقررې په سر باندې دوی جنجال لري، دا حکومت نه یعنې تاسو خپله د طالبانو د وروستي تحرکات او د قوت د ملي وحدت په حکومت کې بورئ؟ زه په دې کې وایم چې دلته ملي حکومت ډېر کمزوری حکومت ده او دوی سره له دغو عسکرو او تجهیزاتو چې لري دوی یوه قوي روحیه خپل عسکرو ته نه ده ورکړې ده. سره له خپل عسکرو ډېره قرباني ورکړې ده او ډېره قرباني هر ورځ ورکوي. وایي دوی یو متحد عسکر یو متحده قوا نه ده چې په یو مورال باندې دوی د افغانستان دفاع وکوي او دغه علت دغه ده چې دو سری حکومت دی. ستاسو په خبره چې د ملي وحدت حکومت مشرانو خپل پوځ ته روحیه نه ده ورکړې او په داسې حال کې که طالبان کامیابه شي چې د کوټې شورا افغانستان ته انتقال کړي، دا به د نظام او د پوځونو په روحیه باندې څومره بد اغېز وکړي؟ دا ډېر منفي هغه کوي تاثیر لري په د افغانستان په حکومت باندې، ځکه چې دوی وایي چې دلته یو حکومت نشته، یو آمر نشته، یو سړی نشته چې دوی اوامر ترې واخلي او هر څوک په خپله خوښه باندې د دې نه ناوړه استفاده کوي. تنها داسې نه ده بلکې دا خپله په اردو کې لکه چې موږ په مطبوعاتي خبرونو کې اورو دلته له تیلو ناوړه استفاده کېږي، له وسلې، له کالتوسو، له تجهیزاتو، له ټولو نه غلطه استفاده کېږي او هر سړی په خپل جیب ډکولو لپاره کار کوي. او دا چې په دومره وسایلو باندې چې ما څو وخته مخکې ولیده چې څومره وسایل لري په تلویزیونو کې مو لیده عسکري وسایل لري، دوی څنګه پوه شو د هغه د طالبانو مخه نشي نیولی. علت دا ده چې دوی یو ملي روحیه نه لري او دا نه پوهېږي چې له چا نه اوامر واخلي. که چېرته دلته یو حکومت راځي او باید راسي، ځکه چې د دې سره حکومت وخت 2 کاله و هغه پوره شوی ده، له دې زیاته دا هیڅ قانوني جواز نه لري چې په افغانستان کې پاتې شي. ډېره مننه. ښاغلی بشر که تاسو ته راشو په وروستۍ کې په تازګیو کې د ولسمشر غني ځانګړي اقتصادي شنونکي او استازي مسعود صاحب ویلي دي چې افغان حکومت د ضعف لامل د طالبانو نفوذ ده او په ډېرو ځای کې چې موږ افغان حکومت غواړي عملیات وکړي په ځای کې مثلا د طالبانو نفوذي کسان نه غواړي چې دغه عملیات مخته لاړ شي. دا خبرې څومره رښتیا ګڼئ؟ زه د مسعود صاحب دې خبرو سره موافق یم، ځکه زموږ ځواکونه لا تروسه په پوره مورال دا توانېدلي دي چې د طالبانو او داسې نورو ډلې په مقابل کې جګړه وکړي او په جګړه کې کامیابه اوسي. خو متاسفانه زموږ ستونزه او په ځینو سیمو کې زموږ د ناکامۍ
د ناکامۍ سبب همدغه زموږ د نه مدیریت او د مشرانو خپلمنځي اختلافات دي چې دوی خپلمنځي اختلافات د دوی باعث د دې شوي چې زموږ رهبري کمزوری سي، موږ ونه کولی شو چې د مخالف ډلې په مقابل کې سمه جګړه وکړو او په جګړه کې کامیابه اوسو. د دوی اختلافات د افغانستان په ستونزو باندې ډېره بده اغېزه کړې ده. خو که دا اختلافات راواخلو بلخوا طالبانو کې هم د اختلافات شته دي، د طالبانو په مشرۍ کې اختلافات شته. تاسو به رپوټونه اورېدلي چې یو ډله ورنه حتی بېله شوه او نور هم داسې اختلافات شته. نو ولې بیا طالبان قوي دي؟ طالبان صحیح دي، یو خپلمنځي اختلافات د دوی دي چې هغه اختلافات او د دوی په ډلو ډلو ویشلو امکان لري چې د دې تر شا هم د آیسای کاري، ځکه دوی او یا هم ډېر وړې ډلې دي چې د هغوی ځینې غوښتنې چې له آیسای نه دوی غوښتنې درلود هغه غوښتنې پوره سوي نه دي، دوی بېل سوي دي. خو اصلي ډله چې د افغان ځواکونو پر وړاندې دوی جګړې کوي، د دوی مدیریت او د دوی برنامې ټولې د آیسای له خوا نه او داسې نور هغه د استخباراتي کړۍ دي چې له پاکستان سره همغږي دي او په دې پروژې کې له طالبانو سره مرسته کوي او مدیریت او برنامه ټول د آیسای له خوا نه ورکول کیږي. د همدغه لپاره پاکستان او طالبان په ځینو سیمو کې په ټولو افغانستان کې نه سو ویلی، په ځینو سیمو کې هغه بریالي دي په جنګ کې. خو دا هم بریالیتوب د دوی ویلی نه سو، ځکه چې زموږ زمریان لا تروسه د توانایي لري چې د دوی په مقابل کې ښه جګړه وکړي. خو متاسفانه خپله دغه زموږ افغان ځواکونه، زموږ ملت او دغسې نور زموږ سیاسي کړۍ د دوی د اختلافاتو نه تل شکایت کړی او دا د افغانستان لوی ستونزه ده چې د اختلافات د دوی ترمنځ لا تروسه هم روانه ده، حل سوی نه ده. تاسو لږ مخکې خپله خبرو کې یادونه وکړه چې پاکستان اوس غواړي دلته نوې پروژه خپله تطبیق کړي چې داعش نوم هم واخیسته. آیا داعش د طالبانو په ضد یو پروژه ده؟ داعش دلته داسې ده چې په دې اواخرو کې د پاکستان او د امریکا ترمنځ یو څه ټکر رامنځته سوی دی. اوس له دې نه معلوم دی چې اوس یو بل ښه متحد چې هغه روسیه دی د طالبانو سره او له پاکستان سره مرسته کوي او د همدغه لپاره هم اوس طالبان غواړي چې داعش په مقابل کې جګړه وکړي، ځکه چې داعش یو ډېر لوی تهدید د روسیې لپاره او د منځنۍ اسیا لپاره. نو که طالبان د پاکستان کسان وي او داعش هم د پاکستان کسان وي، نو بیا ولې داعش د پاکستان کسان نه دي؟ داعش د ځینو نورو هیوادو له خوا نه تمویلیږي او پاکستان اوس له روسیې سره د طالبانو تقویه کولو لپاره کار کوي چې تر هغو د داعش پر وړاندې دوی جګړه وکړي. ډېره مننه. ښاغلی واکمن، که د داعش اختلافات طالبانو سره راواخلو او داسې وبولو چې داعش په قوت کې ده او طالبان ورځ په ورځ ضعیفیږي، نو دا به یو لامل نه وي شوی چې طالبان غواړي خپله دغه شورا چې د کوټې شورا ده هغه راانتقال کړي افغانستان ته او د داعش مخه ډب کړي؟ خبره خو داسې ده چې زه د طالبانو او داعش ترمنځ ډېر فرق نه وینم، ځکه اکثره داعشیان چې دي د طالبانو پخواني غړي دي. نو زه ګمان نه کوم چې دا داعشیان اوس له سوریې یا عراق یا نورو ځایونو راغلي. دا خپله دغه طالبان دي، دا خپله افغانان دي چې پخوا پاکستان د طالبانو په نامه جنګ استعمالول، جنګولې. اوس دا سیاست تغییر کړی ده او دوی غواړي د طالب په نامه دا تحریک چې دا له منځه یوسي او تنها داعش تقویه کړي. او د داعش لپاره تنها د دې لپاره نه ده، ځکه چې تاسې کله چې ګورئ د جنګ د جنوب د افغانستان نه لاړ شمال ته، د دې علت څه ده؟ د دې علت زه ګمان کوم چې د غربیانو ستراتیژیکې موخې دي چې دوی غواړي په اوس منځنۍ اسیا کې مداخله وکړي او هلته حالات ګډوډ کړي. نو ځکه په اوس دوی له شمالي ولایاتو ته دا ولېږدول. یو جنگ هم تقریبا شمالي ایالاتو کې نظر جنوبي ایالاتو ته زیات قوي ده، یوازې په مشرقي کې دا جنگ قوت لري.
خو په شمال کې دا ډېر قوت پیدا کوي او او داعشیان چې دي داعشیان فقط د دې لپاره تربیه شوي دي یا راوستلي دي چې د غربیانو د پاکستان په وسیله باندې دا تقویه کړي او سیمه ناامنه کړي. کار د غرب ده، پروژه د غرب ده، غواړي په پاکستان په لاس یې پلي کړي. بالکل کار د غرب چې نه پاکستان دا قوت نه لري چې داسې لوی تحریکات فاینانس کې مالی منابع ورته پیدا کړي، هغو ته وسلې ورکړي، هغو ته تجهیزات و مهمات ورکړي. دا یوازې د پاکستان له قدرت ده او دا کار کولی شي. ډېره مننه. درنو لیدونکو لنډه دمه لرو، پس له دمې بیا هم زموږ ملتیا وکړئ.